مخ راته صنم چې وي ناست بس مخامخ راته صنم چې وي روغ بشیم زخمونه خو مرهم چې وي داسې مې زړګی در پسې سیری دی داسې مې زړګی در پسې سیری دی سیری هاس په منځ لکه غنم چې وي. السلام علیکم ډیرو ښاغلو قدرمندو مینوالو ډیرو خوږو کتونکو پروګرام د پښتونخوا رنګونه زه ابرار حسرت تاسو ته مخاطب یم. هیله لرم امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشحاله او سوکاله یې. په پروګرام د پښتونخوا رنګونو کې نن یو ځل بیا راغلی یم د بانډه شیخ اسماعیل هورې ته. بانډه شیخ اسماعیل د نوهار ضلع یو تاریخي علاقه ده، یو تاریخي کلی دی چې د تارو جبې نه ښکته په بانډه جاتو کې راځي. دلته کې ډېر ښکلي د لیک خاوندان شته، ډېر مینان شته او ډېر ښه نوجوانان او ډېر ښه ځوانان شته چې شعر لیکي، ښکلي شعر لیکي. په هغه نوجوانانو کې زموږ یو نوجوان ملګری، یو ځوان ملګری، یو کشر ملګری احد حسین دردمند صاحب دی. نو احد حسین دردمند صاحب سره مې نن ناستې کړې دي. انشاءالله د دوی نه به تاسو ډېر ښایسته ښایسته شعرونه اورئ، ښکلي ښکلي اشعار به ترې اورئ، ډېر ښکلي شعر لیکي. نو راځم د احد حسین دردمند صاحب طرف ته چې دوی څه خیالات او څه احساسات دي. السلام علیکم احد حسین صاحب. وعلیکم السلام. احد حسین دردمند صاحب په خپل پروګرام د پښتونخوا رنګونو کې تاسو ته ډېر ډېر هرکلي او په هیرالې ویم. ډېره مننه. احد حسین دردمند صاحب دا راته ووایي چې شاعري خو کوئ ماشاءالله ښکلې شاعري کوئ، خو تعلیم کوئ، سبق وایئ که نه او سویم جومات کې سبق وایئ؟ تعلیم بس اوس هم میټریک کړی دی جی او داخله به اوس پریویټ داخلې لپاره پیپره به داخله لرم انشاءالله. ماشاءالله تاسو له خیره میټریک کړی دی او انشاءالله مستقبل کې کوشش وکړئ چې پښتو کې ماسټر وکړئ. نو ډېره ښه به زموږ پښتو مورنۍ ژبه ده، د دې پرمختګ لپاره تاسو نور هم ډېر کار او زیار وکړئ. احد حسین دردمند صاحب بله پوښتنه درنه دا لرم چې شاعري دې کله داسې شروع وکړه؟ شاعري جي لسم جماعت کې هم نه تقریبا ښه جي لسم جماعت نه به شروع کړی تقریبا. ښه جي بس بیا خو ستاسو د شاعرۍ دومره وخت هم نه کېږي، خو بیا هم د خپل شاعري او د خپل احساس ګرانو مینوالو ته وړاندې کړئ او تر د دوی غوږونو پورې ور ورسوئ. ارشاد جي خپل یو کلام راته وړاندې کړئ. یم پښتون خپله پښتو به تل قایمه ساتم، یم پښتون خپله پښتو به تل قایمه ساتم، د باباګانو د ارزو به تل قایمه ساتم. ډېر ښکلی دی، ډېر مزېدار. اغیاره ستا د بارودونو نه زه نه یارېږم، اغیاره ستا د بارودونو نه زه نه یارېږم، اغیاره ستا د بارودونو نه زه نه یارېږم، پښتو د وینو په قطرو به تل قایمه ساتم. ډېر ښکلی، دا شعر بیا ووایه. اغیاره ستا د بارودونو نه زه نه یارېږم، اغیاره ستا د بارودونو نه زه نه یارېږم، پښتو د وینو په قطرو به تل قایمه ساتم. او چې پښتو ژبې لپاره ملنګي کړې ده، چې پښتو ژبې لپاره ملنګي کړې ده، حجره د هغه لیونو به تل قایمه ساتم. ډېر ښکلی، ډېر مزېدار. سر و مال هسې هم سپارلې مې دې ستا مینې ته، سر و مال هسې هم سپارلې مې دې ستا مینې ته، مینه په هر څنګه خطرو به تل قایمه ساتم. اعلی دی جي. کم چې د سر و مال تیرو په پښتو حسینه، کم چې د سر و مال تیرو په پښتو حسینه، نامه د هغه ننګیالو به تل قایمه ساتم. ډېر ښکلی. دردمند صاحب دا مقطع راته یو ځل بیا ووایئ. کم چې د سر و مال تیرو په پښتو حسینه، کم چې د سر و مال تیرو په پښتو حسینه، نامه د هغه ننګیالو به تل قایمه ساتم. ډېر مزېدار احد حسین دردمند صاحب. د ګران مینوال ته څو شعرونه نور هم ډالۍ کړئ، ستاسو به ډېره مننه. وړوکی غونته کلام به بل سره ارشاد جي. وایي دا کلام د مسافر ملګرو د ټول ډالۍ کوم چې څونه مسافر دي. پناه د خپل خپلوانو له روبر شوم روان شوم، پناه د خپل خپلوانو له روبر شوم روان شوم، پنډوکې مې راواخیست مسافر شوم روان شوم. او د ستا د عشق په سر باندې رټله مخر وخت دی، د ستا د عشق په سر باندې رټله مخر وخت دی، او د کلي ټولو لس سره په شر شوم روان شوم. او ډېر ښکلی. ملګرو د مستۍ نه خو زه بل وطن ته نه ځم، ملګرو د مستۍ نه خو زه بل وطن ته نه ځم، دا خو مړه د غربت نه مرور شوم روان شوم. ډېر ښکلی، دا شعر بیا ووایئ. ملګرو د مستۍ نه خو زه بل وطن ته نه ځم، ملګرو د مستۍ نه خو زه بل وطن ته نه ځم، دا خو مړه د غربت نه مرور شوم روان شوم. ډېر ښکلی. په کم کې چې مې ښکلي یار اوسېږي ملګرو، په کم کې چې مې ښکلي یار اوسېږي ملګرو، په تلاش بستې د هغه مازدیګر شوم روان شوم. ډېر مزېدار. ما ویل چې غریبي به مې د کلي څنګ وباسي، ما ویل چې غریبي به مې د کلي څنګ وباسي، او ما ویل چې غریبي به مې د کلي څنګ وباسي، او اخر د غریبۍ زور نه خبر شوم روان شوم. ډېر ښکلی.
زما د یار تر کلي لارې ډکې د خطرو دي زما د یار تر کلي لارې ډکې د خطرو دي او ملګرو د ژوندون نه لاس په سر شوم روان شوم او ډېر ښکلی دی دا واړه ستا د مینې محبت زور د دلبره دا واړه ستا د مینې محبت زور د دلبره حسرت صیب دا واړه ستا د مینې محبت زور د دلبره او دا ما چې کشکول واخیست ګداګر شوم روان شوم او ډېر مزېدار دستانه مچ یورم نه ورځم نه صبرېږم دستانه مچ یورم نه ورځم نه صبرېږم او باقي نه په مسجد نه په مندر شوم روان شوم او ما ویل چې منزل لري د ټول عمر سفر دی ما ویل چې منزل لري د ټول عمر سفر دی او اخر په مزلونو باندې سر شوم روان شوم او ډېر ښکلی احساس دی دا شعر ولاړ ما ویل چې منزل لري د ټول عمر سفر دی ما ویل چې منزل لري د ټول عمر سفر دی او اخر په مزلونو باندې سر شوم روان شوم او اخیری شعر دی جی ارشاد ولاړم خنجرونه د بڼو راورېدل دي جی ولاړم خنجرونه د بڼو راورېدل دي او حسین چې ښه په زړه پر هر شوم روان شوم ډېر ښکلی دا مکتب یې ووایه یار ولاړم خنجرونه د بڼو راورېدل دي ولاړم خنجرونه د بڼو راورېدل دي ولاړم خنجرونه د بڼو راورېدل دي حسین چې ښه په زړه پر هر شوم روان شوم ډېر مزېدار ډېر ښکلی ګرانه ملګریه احد حسین دردمند صاحب یو غزل ښکلی غوندې بل هم د مینهوالو ته وړاندې کړئ ستاسو به ډېره مننه څو شعرونه به تاسو ډالۍ کوم ارشاد محبت کې سرې لمبې مې په نصیب راغلي دي محبت کې سرې لمبې مې په نصیب راغلي دي ستړي ستړي شوګیرې مې په نصیب راغلي دي ډېر ښکلی او ناقرار یم د زړګي خمار مې نشته ناقرار یم د زړګي خمار مې نشته د غمونو مې کدې مې په نصیب راغلي دي ډېر مزېدار لا دیدن هم د دلبر مې کړی نو لا دیدن هم د دلبر مې کړی نو چې د هجر تورې شپې مې په نصیب راغلي دي ډېر ښکلی کلی ښار کې راپسې خلک خندا کړي کلی ښار کې راپسې خلک خندا کړي کلی ښار کې راپسې خلک خندا کړي بس د خلکو تماشې مې په نصیب راغلي دي او په مرګي به ترې خلاصېږم عالمه په مرګي به ترې خلاصېږم عالمه د همه عمر زولنې مې په نصیب راغلي دي او ډېر مزېدار د رڼا هېڅ تصور هم پکې نشته اعلی د رڼا هېڅ تصور هم پکې نشته د هجران داسې تیارې مې په نصیب راغلي دي او ډېر اعلی ما ویل ازغي به ټول یې رانه وړي خو ما ویل ازغي به ټول یې رانه وړي خو د ګریوان دا سوري ښې مې په نصیب راغلي دي او زه حسین ځکه مسکې یم ځن کدن کې زه حسین ځکه مسکې یم ځن کدن کې د جانان خړې کوڅې مې په نصیب راغلي دي ډېر دا مکتب یې ووایه زه حسین ځکه مسکې یم ځن کدن کې زه حسین ځکه مسکې یم ځن کدن کې د جانان خړې کوڅې مې په نصیب راغلي دي ډېر مزېدار ډېره مننه احد حسین دردمند صاحب ګرانو مینهوالو پروګرام د پښتونخوا رنګونه او ګران ملګری احد حسین دردمند صاحب یقینا چې ډېره ښکلې شاعري تاسو ته وړاندې کړه او زه امید لرم د الله تعالی نه چې ستاسو به خوښه شوي او تاسو به ترېنه ډېر څه به ترې واخلئ ډېر څه به ترې اوچت کړئ د شاعرۍ نه او ډېره به مو خوښه شي نو انشاءالله په راروانه بنډاره کې به د یو بل ډېر ښکلي ملګري یو بل ملغلرې سره میلاویږو تر هغه دمه ما به حسرت له راکړي اجازت د الله په امان